د ژوند لار. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د یو مسلمان ځانګړتیاوې. درنو اوریدونکو، د یو مسلمان دریمه ځانګړتیا دا ده چې دا مسلمان به د خپل مسئولیت احساس کوي. د بخاري او د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دی. عن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في مال أبيه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما د خپل پلار نه روایت کوي. هغه فرمایي چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واوریدل چې محمد رسول الله فرمایل: په تاسې ټولو کې هر یو کس راعي او سرپرست دی او د رعیت په اړه به ورنه پوښتنه کیږي. امام راعي او سرپرست دی او د خپل رعیت په اړه مسئول دی. هر سړی راعي او سرپرست دی په خپله کورنۍ کې او د خپل رعیت په اړه به ورڅخه پوښتنه کیږي. ښځه سرپرسته ده د خپل خاوند په کور کې او مسئوله ده د خپل رعیت په باره کې. خادم راعي او سرپرست دی د خپل بادار په مال کې او مسئول دی د خپل رعیت په باره کې. او سړی راعي او سرپرست دی د خپل پلار په مال کې او مسئول دی د خپل رعیت په باره کې. نو هر یو په تاسې کې راعي دی او هر یو په تاسې کې مسئول دی د خپل رعیت په باره کې. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې موږ ته دا خبره ښه په ډاګه کوي چې هر انسان د ځمکې پر سر مسئول دی او باید د خپل مسئولیت پیغامونه قبول کړي. یعنی هیڅ یو انسان د دې خبرې حق نه لري چې هغه ووایي زه په آزادي څه کوم، پرېږدئ چې همداسې غلام اوسم او باداران مې ماته خوراک او څښاک راکړي. لکه نن ورځ چې د اکثرو اسلامي مملکتونو حاکمان همداسې شوي. د هغوی شعار دا دی چې ما پرېږدئ زه په آزادي څه کوم، پرېږدئ چې همداسې غلام اوسم او باداران مې ماته خوراک او څښاک راکوي. او د دې برعکس هیڅ یو کس نشي کولی چې د مسئولیت له بار نه اوږه خالی کړي او له پیغامونو نه یې وتښتي، بلکې د نیکي په مقابل کې ورته نیکي ده او د بدي په مقابل کې ورته بدي ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې هر چاته خپل مسئولیت بیان کړی. که هغه حاکم دی
که هغه ښځه ده په کور کې، که خاوند دی په کور کې، که خادم دی په کور کې، که سړی دی چې د خپل پلار په مال کې تصرف لري. رسول الله په دې حدیث کې د ټولو مسئولیت بیان کړی. څوک د دې مسئولیت نه اوږه نشي خالی کولی او څوک د دې نه نشي تښتېدلی. که وتښتي د آخرت په ورځ د الله رب العزت په حضور کې سخت مسئول دی. الله رب العزت ترې پوښتنه کوي. پخوا د جاهلیت په تمدنونو کې د انسان سره ناوړه چلند کېده، ځکه د ده د انسانیت ځانګړتیاوې ورنه اخیستلې شوې وې او پر دې برسیره چې له ده نه هر ډول ازادي سلب کړې وه، د سردارانو او د مشرانو د نیمګړتیاوو مسؤل هم ګڼلو. د هغې میږې په څیر چې لیوه د اوبه خړولو مسؤله ګڼله او په همدې جرم یې وخوړله، حال دا چې هغې دا جرم نه و کړی. همدا ډول د اوسني جاهلیت په تمدنونو کې د پانګوالو کمونیستي او همداسې نورو نظامونو په سوري کې د انسان د انسانیت سره د همغه دور له چلن نه څه کم چلن نه کیږي. یوازې اسلام دی چې په ډاګه اعلان کوي چې هر انسان راعي او سرپرست دی او د خپل رعیت په اړه به مسئول وي او ترې به پوښتنه کیږي. ډیر معزز او محترم انسان هغه دی چې ټولنې ته ډیر خدمت کوي او د دې خدمت په لاره کې ټول وګړي سره برابر حق لري او هیڅ یو کس په ټولنه کې یو قوم یا یو طبقې ته د منسوب کېدو له امله له دې حق نه نشي محروم کېدلی او نه هیڅ کله د ده د لوړواړي او بزرګي معنی ګرځېدلی شي. اسلام ټول برابر ګرځولي او په دې لاره کې د رقابت او سیالي ازادي ورکړې، ځکه ټول له آدم نه پیدا دي او آدم له خاورې نه پیدا دی. په دې عقیده چې په دې شرایطو کې پټ استعدادونه او ابتکارونه راڅرګندیږي او یوازې اسلام کولی شي چې دا استعدادونه او طاقتونه د عمل میدان ته راوباسي. اما په تاسف سره نن ورځ زموږ په ټولنه کې سمتي تعصب، قومي تعصب، ژبنی تعصب خپل اوج ته رسېدلی، چاته د چا حق نه ورکول کیږي. او حال دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په څرګنده باندې موږ ته دا خبره کوي څوک چې عصبیت ته لمن وهي هغه زما د ډلې نه دی. الله وی ان اکرمکم عند الله اتقاکم. الله څخه غوره، نږدې او معزز هغه څوک دی چې هغه د الله د حکمونو د الله رب العزت د اوامرو پابند وي، چې د هر ځای وي، د هر قوم وي او هره ژبه وایي. نن ورځ د اسلام دښمنان او د هغوی ځینې لاتپوڅي همدغه سمتي، قومي او ژبني تعصب ته لمن وهي او د مسلمانانو ترمنځ جدایي، نفاق او شقاق رامنځته کوي. الله دې دوی ته هدایت وکړي، که د هدایت وړ نه وي الله دې نیست و نابود کړي. نو د اسلام مقدس دین څوک چې د الله د حکمونو پابند وي دی ټول سره برابر ګرځولی دي او په دې لاره کې د رقابت او سیالي ازادي ورکړې، ځکه ټول له آدم نه پیدا دي او آدم له خاورې نه پیدا دی. په دې عقیده چې په دې شرایطو کې پټ استعدادونه، ابتکارونه راڅرګندیږي او یوازې اسلام کولی شي چې دا استعدادونه او طاقتونه د عمل میدان ته راوباسي. همدارنګه انبیا علیهم الصلاة والسلام هم مسئول دي. انبیا علیهم الصلاة والسلام لویه دنده او غټ مسئولیت په غاړه لري. الله رب العزت په سورت مائده کې 28 آیت کې فرمایي یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. ای رسوله هغه څه خلکو ته ورسوه چې ستا د رب له لورې پر تا نازل شوي دي او که دا کار دی ونه که نو د رب پیغام دی په بشپړه توګه ونه رساوه. نو پر همدې اساس
انبیا علیهم الصلاة والسلام سرپرستان دي او د خپل رعیت په اړه مسئول دي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث د مطلب لپاره څو بیلګې او نمونې د دې مسئولیتونو او مسئولینو ذکر کړي دي. حکمران د خپل ملت په وړاندې مسئول دی. پلار په خپل کور کې، ښځه د خپل خاوند په کور کې، خادم د خپل بادار په کور کې او سړی د خپل پلار په مال کې مسئول دی. دا یو څو بیلګې او نمونې دي چې د موضوع د تشریح لپاره وړاندې شوي، او که نه نور حدیث عام دی او د انسان هغه مسئولیت په ګوته کوي چې دا یې باید د خپلو اعمالو په وړاندې ولري او مکلف دی چې دا باید د خپلو دندو نه وګڼي او ادا کولو ته یې ملا وتړي. رابه شو د حکمران مسئولیتونو ته چې حکمران په خپلې ټولنه کې څه مسئولیتونه لري. حکمران هغه کس دی چې د خلکو اداري چارې په غاړه اخلي، لکه رئیس جمهور، وزیر، والی، وکیل او داسې نور. د حکمران لومړنی مسئولیت دا دی چې هغه به الهي شریعت ټینګوي او په هغو احکامو به حکم کوي چې د الله رب العزت له لورې نازل شوي دي. تاسو ته وایم درنو اوریدونکو، اوس په خپله ټولنه کې وګورئ چې څومره حاکمانو الهي شریعت ټینګ کړی او څومره حاکمانو په هغو احکامو حکم کړی چې د الله رب العزت له لورې نازل شوي دي. د حکمران دا مسئولیت ده چې هغه به الهي شریعت ټینګوي او پر هغو احکامو به حکم کوي چې د الله رب العزت له لورې نازل شوي. کوم حکمران او حاکم چې د الله شریعت ټینګ نه که او په هغو احکامو یې حکم ونه که چې د الله رب العزت له لورې نازل شوي، دا حاکم او حکمران به د آخرت په ورځ د الله په حضور کې ولاړي، الله به سخته تیره پوښتنه کوي. نو رئیس جمهوره، دا ستا مسئولیت دی چې ته به الهي شریعت ټینګوې. وزیره، دا ستا مسئولیت دی چې ته به الهي شریعت ټینګوې. وکیله، دا ستا مسئولیت دی چې ته به الهي شریعت ټینګوې. جناب والی، دا ستا مسئولیت دی چې ته به الهي شریعت ټینګوې او په هغو احکامو به حکم کوي چې د الله رب العزت له لورې نازل شوي. که دې داسې ونه کړل، دا څوکۍ او دا قدرت به ستا لپاره اور وي او د آخرت په ورځ به دې الله رب العزت په غاړه کې زنځیرونه اچوي، په ښو لاسو کې به دې زنځیرونه اچوي او جهنم طرف ته به دې راکاږي. د حکمران او د حاکم دویم مسئولیت دا دی چې هغه به د خلکو ترمنځ عدالت ټینګوي، پرته له دې چې د تور، سپین، د عرب او عجم، د مسلمان او ذمي ترمنځ توپیر وکړي. څومره حکمرانانو د خلکو ترمنځ عدالت قایم کړی، بلکې د دوی هغه د لاس جوړ شوی قانون په هغه چا باندې تطبیق او پلی کیږي چې غریب دی، بې ځواکه دی، بې واسطې دی. که د دې ورشتهدار یا زورمند یا سرمایهدار څومره د قانون نه سرغړونه وکړي، څومره سرکشي وکړي، باغي شي، کله هم په هغه باندې د دوی هغه د لاس جوړ شوی قانون نه تطبیقیږي، نه پلی کیږي. نو داسې حاکمان به چې هغوی د خلکو ترمنځ عدالت نه قائموي، د آخرت په ورځ د الله په حضور کې درول کیږي او الله رب العزت به د دوی د قدرت او د دوی د مسئولیت په اړه د دوی نه پوښتنه کوي. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. د دې حاکمانو نور مسئولیتونه به واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. درنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د حاکمانو او د حکمرانانو دریم مسئولیت دا دی چې هغوی به د خلکو له حالت نه خبر وي، د هغوی د مصالحو رعایت به کوي او د دې رعایت د مصالحو ساتنه به هم کوي. لکه امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه،
لکه امیر المؤمنین سیدنا ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه، همدارنګه عثمان ذوالنورین او حضرت علی کرم الله وجهه. دا هغه حکمرانان او حاکمان ول چې دوی د خلکو د حالت نه خبر ول، د هغوی د مصالحو رعایت یې کوه او د هغوی د مصالحو ساتنه یې هم کوله. نن تا ته وایم رئیس جمهوره، د خپل رعیت د حالت نه خبرې چې په دې مظلوم ملت باندې څه تیریږي. د دوی د عزت او د عفت سره کومه لوبې کیږي. سپینګیري بې عزته شول، ځوانان یې په وینو او په خاورو ولړل شول، حتی د هغو خویندو عزت ته لاسونه ور اوږده شول چې د هغوی په اصطلاح باندې پوړنی لمر نه ولیدلی. تیری خو لا پرېږده، تجاوزونه خو لا پرېږده چې د دې ظالمانو د لاسه 3 کلن ماشوم او 3 کلنه ماشومه هم په امن کې نه ده. او دا تیری څوک کوي؟ د همدغو حاکمانو او حکمرانانو اقارب دي. یا به زوی وي، یا به وراره وي، یا به بل کم خپل او خپلوان دي. نو کومه دی حاکم چې هغه د خپل د رعیت د حالت نه خبر وي؟ کومه دی حاکم چې هغه د خپل رعیت د مصالحو رعایت وکړي؟ کومه دی حاکم چې هغه د خپل د رعیت د مصالحو ساتنه وکړي؟ په همدې ترتیب وزیر، والی او وکیل نو هغه حاکم او حکمران چې د خپل د رعیت د حالت نه خبر دي، د هغوی د مصالحو رعایت کوي او د هغوی د مصالحو ساتنه کوي، هغوی خپل مسئولیت ادا کړی، الله څخه مسئول نه دي. او څوک چې داسې نه دي، د آخرت په ورځ به الله رب العزت په خپل حضور کې دروي. الله رب العزت به د دوی د مسئولیتونو په اړه د دوی نه پوښتنه کوي، چونکه دوی خپل مسئولیت نه دی پیژندلی، خپل مسئولیت نه دی ادا کړی. الله رب العزت به د دوی لاسونو او پښو کې زنځیرونه اچوي او ځای بیا معلوم دی چې الله رب العزت دوی چیرته لیږي. د دې حکمرانانو او حاکمانو څلورم مسئولیت دا دی چې هغوی به د خلکو د کرامت او د عزت ساتنه کوي او د اسلامي قوانینو په وړاندې به ټول برابر سره ګڼي. اما دا کار په تأسف سره چې موږ په خپله ټولنه کې نه وینو. پنځم دا چې د اخلاقي فضایلو رعایت به کوي او د فضایلو په لور به د راتلونکي نسل لارښوونه کوي او د خلکو له پت او ابرونه به حمایت او دفاع کوي. چا کړی دا کار؟ نن خو زموږ د راتلونکي نسل عقیده فاسده شوه، د هغه اخلاق فاسد شول، د هغو جامه فاسده شوه. د دې اخلاقي فضایلو رعایت کم حاکم او کم حکمران کړی؟ کم حاکم او کم حکمران د دې له پت او د ابرو او د عزت نه دفاع کړي؟ د اسلام دښمنانو په دې لاره کې خپل ټول امکانات په لاره اچولي چې راتلونکی نسل د اسلام د مستقیمې لارې نه منحرف کړي، د اسلام د مستقیمې جادې نه منحرف کړي، د دوی عقیده، د دوی اخلاق او د دوی لباس فاسد کړي او تر یو ځایه پورې خپل هدف ته هم رسیدلي. او لوی لامل یې دا دی چې اوسني حکمرانانو د اخلاقي فضایلو رعایت نه دی کړی او د فضایلو په لور یې د راتلونکي نسل لارښوونه نه ده کړې او د خلکو له پت او ابرونه یې دفاع نه ده کړې. که د یو بېدینه او د یو مفسد د لاسه د یو عالم سپکاوی کیږي، چیرته یو حکمران درېدلی د دې عالم نه دفاع کوي؟ شپږم د حاکم او د حکمران مسئولیت دا دی چې هغه به ځان لپاره صالحه او په کارپوه مشاورین ټاکي. دا نه چې د مشاورینو په انتخابولو او ټاکلو کې د کورنۍ او د خپلولي معیار په نظر کې ونیسي. کله چې امیر المؤمنین سیدنا حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه
یزید بن ابي سفیان شام ته د امیر په توګه ولیږلو، نو امیر المؤمنین ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه ته داسې وصیت وکړ. د حدیث د امام احمد رحمه الله په مسند کې موجود دی. یا یزید ان لك قرابة عصيت أن تؤثرهم بالإمارة وذلك أكبر ما أخاف عليك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم. امیر المؤمنین ورته داسې نصیحت او وصیت کوي: ای یزیده، ته خپلوان لرې، کیدای شي ته هغوی د مشري لپاره غوره کړې، او دا ډیره لویه خبره ده چې له امله یې زه په تا ډارېږم، ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د مسلمانانو په چارو کې مشر وټاکل شو او بیا یې کم کس پر دوی پرته د حقداري نه د خپلو شخصي اړیکو له امله مقرر که، نو پر ده به د الله رب العزت لعنت وي. الله رب العزت به د ده فرض او نفل عبادتونه قبول نه کړي تر څو یې دوزخ ته ننباسي. راشئ نن ورځ د خپله ټولنه وګورئ. یو وزیر چې په یو وزارت کې ټاکل کیږي، لاشه تر پیاده او جاروکشه پورې به د هغه اقارب او خپلوان وي، مشران خو پرېږده. همدارنګه یو وکیل، همدارنګه والی، همدارنګه ورپسې نور راواخله، یو رئیسه پورې هم. نو دا حکمرانان به د آخرت په ورځ الله رب العزت په حضور کې دروي او الله رب العزت به د دوی د مسئولیتونو په اړه د دوی نه پوښتنه کوي. وزیر، امیر، لیکوال، استاد، معلم، ژورنالیست او دعوتګر هم د حاکم په څیر ټول سرپرستان دي او د رعیت په اړه مسئول دي. الله به ترې پوښتنه کوي. نو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي تر څو هغه مسئولیتونه چې الله رب العزت زموږ په اوږو اچولي هغه په صحیح توګه باندې ادا کړو، تر څو الله په موږ باندې رحم وکړي او که دې مسئولیتونو ته موږ شا کړه، خپلې اوږې مې ترې خالي کړي او ترې وتښتېدلو، نو د آخرت په ورځ بیا د الله رب العزت نه تښتېدلی نشو. الله به زموږ نه پوښتنه کوي. نو د مسلمان درېیمه ځانګړتیا دا ده چې هغه به د خپل مسئولیت احساس کوي. که د خپل مسئولیت احساس یې وکړه، په دنیا کې هم کامیابه، په آخرت کې هم. او که د خپلو مسئولیتونو او دندو احساس یې ونه که، په دنیا کې به هم ناکامه وي او په آخرت کې به الله رب العزت څخه سخت مسئول وي. الله به ترې پوښتنه کوي. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او د ژوند لار. زړه مې دی وړی یا د خدای کورا، مینه دې زار شم په زړه مې ورا، د تجلیاتو ښکلې هندارې نشم ویلی چې څنګه ښکارې، نشم ویلی چې څنګه ښکارې. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم
په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د یو مسلمان ځانګړتیاوې. درنو اوریدونکو، د یو مسلمان 14مه ځانګړتیا، په ځانګړې توګه د یو مبلغ، د یو دعوتګر او د یو عالم 14مه ځانګړتیا هغه دا ده چې له هر چا سره چې ویني هغه سره تعارف او شناخت کوي. الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. الله فرمایي: ای خلکو، تاسې ټول مې له نر او ښځې نه پیدا کړي یاست. تر ټولو غوره ستاسې پرهیزګاران دي. بې له شکه چې الله رب العزت په هر څه پوه او له هر څه خبر دی. د آیت مدلول او مفهوم دا په ګوته کوي چې الله رب العزت انسانان پیدا کړي او بیا یې دوی ښځې او نارینه مختلف قومونه او قبایل په مختلفو ژبو او لهجو بدلو رنګونو باندې ګرځولي تر څو یو بل وپیژني. او دا پیژندګلوي د عادي چلند او موقته مخامخ کېدو نه په یو محکم تړاو او تعاون بدل کړي او د تقوا او الهي مینې تر سوري لاندې یو د بل تر څنګ واوسیږي. آیت چې څنګه دا امر کوي، په دې سره موږ دا درک کولی شو چې ولې اکثره دعوتګران په دې نقطه ډیر زور اچوي او تل وایي هر چا سره چې وینئ تعارف او شناخت ورسره کوئ، اگر که هغوی له تاسو نه دا غوښتنه نه وي کړې، ځکه زموږ د دعوت بنسټ په مینه او تعارف باندې کیښودلی شوی. په مختلفو هیوادونو کې خلک ډیر زیات مشکلات د تعارف د قضیې په اړه ګالي. هغوی د اونۍ 5 ورځې په یوه کارخانه کې یو ځای کار کوي او د کار په آخرو شیبو کې هر یو په خپله لار باندې روانیږي او ځي. یو له بل نه پوښتنه نه کوي چې ولې غمجن یې، یو د بل نه پوښتنه نه کوي چې ولې خوښ ښکاري، څه ستونزه لرې، تا سره څه کومک کولی شم. کله چې کارونه پای ته ورسیږي، په دوی کې یو کس هم د پوښتنې وخت نه لري. خلک د اوسپنې په بېروحه پرزو باندې بدل شوي، یو بل سره یو ځای اوسیږي او وروسته بیا سره جلا کیږي او بل چا سره یو ځای کیږي، مخکینی کس هیروي. څنګ تر څنګ په کورونو او په اپارتمانونو کې او حتی په یو دهلیز کې یو ځای سره اوسیږي. هر یو خپل دهلیز ته ننوځي، د ننوتو یا وتلو په مهال یو له بل سره مخامخ کیږي، خو ولې یو هم ځان دومره نه په تکلیف کوي چې د خپل ګاونډي زیارت وکړي او یا یوازې د هغه د نوم یا وظیفې په اړه ورنه پوښتنه وکړي، حتی تر دې چې ګاونډی مري او جسد یې بدبویه کیږي، خدای پولیس یوازې د دې لپاره راخبروي چې بوی یې ډیر شوی، دی یې نارامه کړی، دا نه چې هغه سره همدردي ولري. ښځه چې الله رب العزت له سړي نه پیدا کړې تر څو د ده د سکون لامل شي، د میړه او میرمن ترمنځ یې مینه او رحمت پیدا کړی، خو ولې واده د غربیانو او د کفارو په مفهوم کې په یو تیریدونکي او شهواني ملاقات باندې بدل شوی چې نه پکې رحمت شته، نه پکې مینه شته، نه پکې سکون شته، نه پکې آرامي شته. کله چې یو له بل نه خپل مقصد ترلاسه کړي، بل پسې روانیږي، له هغه نه اجازه هم نه غواړي. ځینې ډاکټران چې په غربي هیوادونو کې په زده کړو باندې بوخت دي، د هغو زړو او بوډیو ښځو په اړه نااشنا قصې کوي چې هغه بوډۍ ښځې په خپلو د اوسېدلو ځای کې د بېکسي او تنهایی احساس کوي. وایي دوی د خپلو ځانونو سره خبرې کوي، ژړا کوي،
ځان وژنه کوي او له ډاکټرانو څخه په ډیره بېچارهګي سره غواړي چې د دوی زوی ورته پیدا کړي، که یې آدرس ورته معلوم وي یا یې سپی ورته پیدا کړي، چې اکثره پر دوی د دوی له زامنو نه هم ډیر مهربان دي. یو مسلمان ډاکټر چې زړه یې په یوې بیچاره سپین سرې باندې وسوځېد، د هغې له زوی سره یې اړیکه ټینګه کړه په دې هیله که د خپلې مور د ملاقات یا پوښتنې لپاره راشي، که څه هم لږ وخت وي. هغه ځوان وعده وکړه، خو بیا یې وعده وروسته کړه. دوهم او دریم ځلې بیا وعده وروسته کړه، تر دې چې مور یې د نړۍ سره مخه ښه وکړه او له دې بدبختي نه آرامه شوه او زوی هم د داسې وعدو له تکلیف نه په راحت شو، ځکه چې په دې کې څه مادي ګټه نه وه. همدا ډول په سلهاو واقعي او مثالونه شته. هغه کسان چې د غربیانو ژوند له نږدې نه څاري ښه پوهیږي او ویني چې انساني فطرت څه ډول له خپل اصلي مسیر نه اوښتی دی او د انسان ژوند هم ورسره له الهي لارښوونو نه اوښتی دی. یقینا هغه بدبختي چې په نعمتونو او راحتونو کې بوخ خلک ورسره لاس او ګریوان دي، په څو ځله د هغو دردونو نه ډیر دردناک دي چې له دې نعمتونو نه محروم انسانان یې احساسوي. د ځان وژنې پیښې، ناراحتي، د سپیو ملګرتیا، د حیواناتو سره ژوند کول او په هغو ناروغیو کې اخته کیدل چې په طب کې مثال نه لري، دا ټول د دې نښې نښانې دي چې انسانان په دښته کې یوازې سرګردانه پاتې او نور څوک نه پیژني. مهربانه پروردګار انسان ته امر وکړه چې د خیر او مینې په سوري کې نورو سره ژوند وکړي، خو ولې ده ترې انکار وکړه او پایله دا شوه چې په وجه یې دښته کې په لالهانده ژوند کې پاتې شه. اوس ګورو چې اسلام څه سوغات راوړ. اسلام په لومړني خطاب کې وویل ای خلکو، یا ایها الناس، همدا آواز په خپله د انس، مینې او محبت آواز دی او دا په دې هیله چې انسانان به د خپل پروردګار هغه آواز ته لبیک ووایي چې ټول خیر یې په هغه کې نغښتی دی او په دې سره به ور په یاد کړي چې د انسانیت ویښ ضمیر غواړي چې خپل ځان د قومي، قبیلوي او ژبني ولچکونو نه راخلاص کړي او خپل پروردګار ته ور وګرځي او د هغه د رحمت په سوري کې له هغو کسانو سره یو ځای شي چې الهي مینه یې په خپل سر او ځان سره قبوله کړه او د ټولو هغو ځمکنیو اړیکو او جاهلي تبعیضونو په بدل کې په خپل منځ کې نوې اړیکې رامنځته کړي. دا یو استهلاک او تبلیغاتي شعار نه و، بلکې په دې سره هدف اوچت شو چې د انسانانو احساسات او عواطف د دوی په واک کې ورکړي او د دوی څخه د یو کس نه وپوښتل چې آخرت ته دې څه تیار کړي. هغه ویلې هیڅ شی نه، خو الله او د هغه رسول سره مینه لرم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل سړی به د هغه چا سره وي، یعنی هغه چا سره به حشر کیږي چې مینه ورسره وي. المرء مع من احبه. یوازې همدا نقطه ده چې د مینې ډولونه سره جلا کوي او همدغه ځای کې مینه د نجات د کښتۍ شکل غوره کوي. مینه کوونکي خلک پکې سپریږي او د جنت رضوان لور ته ځي او په ورځ د قیامت به یو ځانګړی بیرغ درول کیږي، له هغه لاندې به یوازې مینه کوونکي او محبت کوونکي ودرېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو قدسي حدیث کې فرمایي إن الله عز وجل يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. الله رب العزت به د قیامت په ورځ وفرمایي چیرې دي هغه کسان چې زما د جلال او عظمت له کبله یو بل سره مینه کوله، نن به دوی له خپل سوري لاندې وګرځوم، یعنی دوی ته به د خپل سوري لاندې سوری ورکړم په داسې ورځ کې چې پرته زما د سوري نه نور سوري بیخي نشته.
ګورو چې دا ډول مخلصانه او صادقانه مینه چې له هر ډول دنیوي غرض نه پاکه ده او یوازې د الله رب العزت لپاره ده څنګه په دنیا کې رشد او استمرار او تکرار کوي تر دې چې قیامت ته هم رسیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د ابو داود حدیث دی فوالله ان وجوههم لنور وانهم على نور لا يخافون اذا خاف الناس ولا يحذرون اذا حزن الناس وقرأ هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي قسم په الله تعالی چې مخونه نورانی دي او دوی په نور باندې له پاسه دي او په هغه ورځ چې خلک به ډاریږي غمجن به وي دوی به نه ډاریږي او نه به غمجن وي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا آیت تلاوت که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. با خبره دا ده بله نه ده چې زما پر دوستانو باندې به نه ویره وي او نه به غمجن کیږي. مینه د ژوند اصلي ماده او سرچینه ده. ژوند یوازې پر همدې او د همدې لپاره روان دی. او کنه نو مرغان ولې ترنم سره آوازونه وایي؟ د ویالو شرهار د انسان روح تازه کوي. د سبا نسیم په جسم باندې خوږ لګیږي او ولې ټول کائنات د خپل پروردګار په حمد او تسبیح باندې بوخت دي. نطفه څنګه د مؤنثې هګۍ لور ته حرکت کوي او څوک یې په حرکت راولي؟ سړی څنګه د خپلې میرمنې طرف ته هڅه کوي په هغې مینې او رحمت سره چې الله رب العزت په زړه کې اچولې په تلوار ورځي. څرګنده خبره ده چې دا ټول د هغه بر عالم د مینې آثار دي چې ټول مخلوقات یې په محکم پیوند سره تړلي. دا مینه چې له نورو نه زموږ د امتیاز سبب دی او الله رب العزت سره پرې نږدې کیږو نورو ته هم ورښیو او همدا کار زموږ د دعوت اصل تشکیلوي. نو د مسلمان 14مه ځانګړتیا دا ده چې هغه له هر چا سره ویني باید هغه سره تعارف وکړي هغه سره شناخت وکړي تر څو د دوی ترمنځ هغه د اسلام د مینې او د محبت کلکه او مضبوطه رابطه قائمه شي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به م واورو خو د یوې دمې نه وروسته. د مې ایمان دی زړه مې دی وړی یا د خدای کورا مینه دې زار شم په زړه مې ورا د تجلیاتو ښکلې هندارې نشم ویلی چې څنګه ښکارې 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 زړه مې دی وړی یا د خدای کورا مینه دې زار شم په زړه مې ورا د تجلیاتو ښکلې هندارې نشم ویلی چې څنګه ښکارې نشم ویلی چې څنګه ښکارې. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. یعنی دعوت دې ته وایي چې په اسلام باندې ایمان ولرو او نورو ته یې په مجسم صورت باندې ورسوو. کله چې جومات ته ننوځو باید همداسې بیرته راونوځو بلکې د خپلو ورونو د حالت پوښتنه وکړو. هڅه وکړو چې کومو کسانو سره چې د لومړي ځل لپاره یو ځای کیږو باید تعارف او شناخت ورسره وکړو اگر که هغوی له موږ نه دا پوښتنه ونه کړي. باید متوجه اوسو چې په ابتدا کې ډیرې داسې پوښتنې ورنه ونه کړو چې د شک کولو او شبهاتو لامل جوړیږي. نه شناخت ورسره وکړه د الله لپاره
بیا دې چې د هغه سره د مینې او د محبت رابطه او علاقه ټینګه شوه بیا ته کولی شې چې نورې پوښتنې هم ترې وکړي خو په ابتدا کې به داسې پوښتنې ترې نه کوي چې د شک او د شبهاتو لامل وګرځي دعوتګر او بلونکی د خپلې ځانګړې ځیرکتیا او هوښیارتیا سره د یو څو ملاقاتونو په ذریعه له نورو سره اړیکې ټینګوي ځان ورته نږدې کوي تر څو یې نوي دوستان کور او زړه ته لاره پیدا کړي نو هوښیار عالم ځیرک عالم با احساس عالم هغه دی چې د یو څو ملاقاتونو په ذریعه له نورو سره اړیکې ټینګوي ځان ورته نږدې کوي تر څو یې نوي دوستان کور او زړه ته لاره پیدا کړي اما بدبخته او ناپوهه دعوتګر مبلغ یا په نامه ملا او عالم هغه دی چې دا د خلکو په زړونو کې نفرت اچوي خلک د ده نه نفرت کوي او ورځ تر بلې خلک ترې تښتي د دې پر ځای چې نوي دوستان پیدا کړي د ده زړه او کور ته لاره پیدا کړي کله چې حضرت ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه مکې مکرمې ته راغی تر څو د نوي دین په هکله معلومات ترلاسه کړي او د هغو خبرو حقیقت معلوم کړي چې په دې اړه یې اورېدلي دي نو هغه د سیدنا حضرت علی کرم الله وجهه سره مقامر شو حضرت علی کرم الله وجهه حضرت ابوذر غفاري پرته له دې نه چې د نوم یا هدف پوښتنه یې ورنه وکړي د هغې یې هرکلی وکړه او خپل کور ته یې بوته دوهمه او درېیمه ورځ همداسې تیره شوه تر دې چې په آخره ورځ یې د ده د نوم او هدف په اړه ورنه پوښتنه وکړه معرفت او شناخت یې ورسره حاصل کړ نو کله چې په عامه لاره تیریږي په هر چا کې یې پیژنې او که یې نه پیژنې سلام اچوه ځکه سلام اچول د مینې کلي ده او مینه د ایمان سریزه ده او په ایمان سره جنت ته ننوځو ګاونډیان حقوق لري چې له نورو ټولو حقوقو نه اوچت دي حتی تر دې چې جبرائیل علیه السلام د ډیر وصیت له کبله چې الله رب العزت د ګاونډي د حقوقو په اړه ورته وکړه ګمان یې وکړه چې په میراث کې ورسره شریک کوي محمد رسول الله د ګاونډي اکرام کول دا د ایمان سره تړلي د بخاري او د مسلم حدیث دی پیغمبر علیه السلام فرمایي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره څوک چې په الله تعالی او په ورځ د قیامت ایمان لري باید د خپل ګاونډي اکرام او عزت وکړي نو پر همدې اساس باید ګاونډي وپیژنو او د احوالو نه باخبره اوسو او باید همکاري ورسره وکړو او په هر کار کې ورسره ودرېږو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا حدیث ابن ابي شیبه په کتاب الایمان کې رانقل کړی ما هو بمؤمن من بات شبعانا وجاره جائع الى جانبه پیغمبر علیه السلام فرمایي هغه کس مؤمن نه دی چې په مړه ګیډه باندې ویده کیږي په داسې حال کې چې ګاونډی یې په څنګ کې وږی وي همدې ځای کې د مادي او دینی تمدن ترمنځ تفاوت راڅرګندیږي په مادي تمدن کې څوک خپل ګاونډی نه پیژني یعنی په غربي نړۍ کې او په کفري نړۍ کې څوک خپل ګاونډی نه پیژني بلکې سلام هم نه پرې اچوي او په اسلامي تمدن کې هر څوک خپل ګاونډی پیژني مرسته ورسره کوي او که نه بیا له ایمان نه خلاصیږي ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي ما هو بمؤمن من بات شبعانا وجاره جائع الى جانبه نو چا سره چې مخامخ کیږي تعارف ورسره وکړه شناخت ورسره وکړه که څه هم هغه له تا نه دا غوښتنه ونه کړي ځکه زموږ د دعوت بنسټ په مینې او تعارف باندې کیښودلی شوی دا د تعارف معنا ده څنګه چې موږ پوهیږو او په همدې مفهوم باندې د لومړني دعوت بنسټ کیښودلی شوی او نور ټول هغه دعوتونه چې پر همدې مسیر و په همدې مفهوم باندې جوړ شوي دي د اسلام د سترو امامانو نه یو امام فرمایي ورونو تاسې نه پټوم زه ستاسې په دې ریښتیني وحدت باندې د سرلوړي احساس کوم ستاسې په دې پیاوړي الهي ارتباط باندې ویاړم
ستاسې راتلونکي ته سترې سترې هیلې لرم، خو ولې دا تر هغه مهال چې تاسې همدا ډول دیني ورونه او یو بل سره همکاري کوونکي اوسئ، نو د خپل وحدت د پیاوړتیا په هڅه کې اوسئ، ځکه ستاسې یوازینی صلاح او آمادګي همدا دی. نو تر هغې ورځې چې دعوت خپلو اخلاقو ته پابند و، په قوت کې اوج ته رسېدلی و، او په کومه ورځې چې خپله ورورولي او وحدت هیر که، خپل ټول قوت یې له لاسه ورک. که مسلمانان یو بل ته د وحدت، د مینې او د تعارف لاس ورکړي، یو بل سره همکاري او همدردي ولري، د نړۍ کفار به د دوی د غلامانو په څیر باندې د دوی د لاس لاندې ژوند کوي. اما که د مسلمانانو ترمنځ رابطه نه وي، اتحاد نه وي، اتفاق نه وي، تعارف نه وي، نو خدای مکړه دوی به د غلام په څیر د کفارو د لاس لاندې ژوند کوي. کله ناکله ځینې خلک د ګناه نه ډک لذت باندې سره راټولیږي، خو د هغه په پای کې په داسې حال کې سره جلا کیږي چې پښیمانتیا او حسرت یې جګرونه ټوټه کوي. او کله د مادي مصلحت یا تجارت لپاره سره راټولیږي، خو ولې هیلې او د ګټو حرص یې ژر بیرته سره بیل کړي. څومره توطیې جوړونکي و د شپې په تیاره کې سره راټول شول، د آزادي او آزادي ورکولو په نوم په ملتونو مسلط شول، خو ډیر ژر خپل منځ کې یو د بل پر خلاف راپاڅېدل او یو بل یې سره وخوړل، له منځ نه ولاړل. الله رب العزت فرمایي: الا خلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. په هغه ورځ به پرته له پرهیزګارانو نور ټول دوستان دي یو بل دښمنان دي. هر چې هغه دوستان دي چې پرته له څه نسبي خپلولي یا مادي مصالحو نه یو بل ته لاس ورکړی، یوازې د الله مینه او د دعوت کار د الله په لاره کې سره راټولوي، نو یوازې همدوی لومړني کسان دي چې په امت کې بدلون راوستل یې په غاړه اخیستي، او الله رب العزت د کوم قوم په حالت کې بدلون نه راولي تر څو هغوی په خپل ځانونو کې بدلون نه وي راوستلی. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې یو بل ته د مینې، د تعارف، د محبت او د شفقت لاس ورکړو، تر څو الله رب العزت موږ په دنیا کې کامیابه او په آخرت کې سرفرازه ولري. او که خدای مکړه د مسلمانانو ترمنځ رابطه د اتحاد و د اتفاق او د شناخت نه وي، نو بیا به مسلمان تل لپاره ناکامي سره مخ وي. الله رب العزت دې د دې ناکامي نه ټول مسلمانان په خپل فضل، رحم او کرم سره وژغوري، او د دوی ترمنځ دې د مینې، د اتحاد او د شناخت علاقه او رابطه قائمه کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. یا د خدای کورا مینا دې زار شم، په زړه مې ورا د تجلیاتو ښکلې هندارې نشم ویلی چې څنګه ښکارې، نشم ویلی چې څنګه ښکارې. زړه مې دې وړی یا د خدای کورا مینا دې زار شم، په زړه مې ورا د تجلیاتو ښکلې هندارې نشم ویلی چې څنګه ښکارې، نشم ویلی چې څنګه ښکارې. زما ټول عمر یو عمر وه، زه هم ژوندی وم خو یو څو ورځې خلکو راټومی تر لیونتوبه، زه لیونی وم خو یو څو ورځې، زه لیونی وم خو یو څو ورځې.
زړه مې دی وړی یا د خدای کورا مینا دې زار شم په زړه مې ورا د تجلیاتو ښکلې هندارې نشم ویلی چې څنګه ښکارې نشم ویلی چې څنګه ښکارې یا په مطاف کې احرام په غاړه یا ګریوان سیرې له لیونتوبه د ژوند لار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د یو مسلمان ځانګړتیاوې. درنو اوریدونکو، په تېرې خپرونه کې څه ناڅه په معنوي تکافل باندې وغږېدلو، خو باید دا ووایو چې دې هدف ته رسېدل په اکثرو ټولنو کې یو سخت او حتی چې ناشونی کار دی او اسلام پوهیږي چې د دې ستر هدف ترلاسه کول څه آسانه کار نه دی، خو کله چې دا له ایمان سره تړلی په دې سره یې د ترلاسه کولو ضمانت کړی او د عقیدې د سپېڅلتیا تر فیض لاندې یې ګرځولی او د ایمانداري او آزموینې اصل هم په دې وجه ګرځولی چې یقین پرې څرګند کړي. دا د اسلام د مقدس دین د ځانګړتیاوو نه یوه ځانګړتیا ده چې د اسلامي ټولنې په جوړولو او د مسلمانانو د اړیکو په تعینولو کې په کار اچوي او په هغو موقفونو کې چې قرآن کریم د ځان غوښتنې په اړه وړاندې کړي خاص پلانونه تر سترګو کیږي چې په هغو خاصو پلانونو سره ځان غوښتنه له نفسونو نه له بیخ نه وباسي او ځان پرېښودل یعنی للهیت او اخلاص پکې ایجادوي او په دې کې لوړو درجو ته رسوي. الله رب العزت په صورت حشر کې 9 او 10 آیت کې د مدینې د انصارو معنوي تکافل او د هغو همدردي د مهاجرینو سره بیانوي، د هغوی ستاینه کوي. الله فرمایی والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم. او هغه خلک هم پکې برخمن دي چې د مهاجرینو له راتګ څخه وړاندې په مدینه کې ځای نیولی او ایمان یې خپل کړی و او له هغو خلکو سره مینه کوي چې دوی ته یې هجرت کړی. ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. او د هغه مال په لور یې په زړونو کې هیڅ هیله نه پیدا کیږي چې مهاجرو ورونو ته یې ورکړی او په خپلو ځانونو یې غوره کوي که څه هم په خپله اړمن وي او خپله محتاج وي. واقعیت همدا دی چې هر څوک له بخیلي څخه وژغورل شو نو همدوی بریمن
او همدوی کامیاب دي. والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. او هغه هم پکې برخمن دي چې له لومړنیو مهاجرینو څخه وروسته راغلي او وایي زموږ ربه موږ وبخه او زموږ هغه ورونه وبخه چې له موږ نه وړاندې ایمان راوړی او زموږ په زړونو کې د مؤمنانو کینې ته ځای مه ورکوه. ای زموږ ربه ته ډېر زیات مهربان او د رحم څښتن یې. دا روښانه انځور چې سترګې خپل لور ته راکاږي لوړ انساني ارزښتونه په ډاګه کوي. ایثار او خپل ځان باندې بل ته ترجیح ورکول نور هم اوچتوي. ځانځاني ځان غوښتنه او خپلو شخصي مصالحو ته ترجیح ورکول د ټولنې د مصالحو په وړاندې بدګڼي او نفرت ترې کوي. نو پرته د اسلامي ټولنې نه بله کومه ټولنه داسې وسایل لري چې وکولی شي ځانځاني او ځان غوښتنه د خپلو افرادو د زړونو نه وباسي. څرګنده خبره ده چې هیڅ بله وسیله دا هیله نشي په ځای کولی، نه وطني مصالح په توان کې لري او نه ګډ اهداف او مادي اړیکې په توان کې لري چې خپل افراد په ایثار باندې مجبور کړي او په داسې کار کې اخته کړي چې شاته یې هیڅ څه مادي ګټه نه وي. اسلام خپل پیروان په سخته توګه له دې نه ډاروي چې معنوي تړاو یې سست شي او د معنوي تکافل سوری له سر نه لرې شي. خو په تاسف سره باید ووایو چې نن په اسلامي ټولنه کې اکثره حاکمانو د اسلام او د انسانیت په نقش قدم باندې پل ایښی. هغه ظلمونه او هغه وحشتونه چې د اسلام دښمنان نن په مسلمانانو باندې تحمیلوي او مسلمانان د هغوی په تیرو او په پڅو چاړو باندې حلالیږي، دا لار ورته همدغو حاکمانو پرانستې. نو د دوی په زړونو کې به همدردي چیرته وي، معنوي تکافل به چیرته وي، ایثار به چیرته وي، یا به مادي تکافل چیرته وي. اسلام خپل پیروان په سخته توګه له دې نه ډاروي چې معنوي تړاو یې سست شي او د معنوي تکافل سوری له سر نه لرې شي. د بخاري او د مسلم حدیث دی. راوي د حدیث حضرت انس رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. رسول الله فرمایي یو بل سره بغض مه کوئ، حسد مه کوئ او یو بل ته شا مه اړوئ، بلکه ټول د الله رب العزت بندگان او ورونه اوسئ. او یو مسلمان ته دا حلال نه دی چې د خپل مسلمان رور د 3 ورځو نه هغه طرف ته پرېږدي، یعنې رابطه ورسره پرېږدي. په دې لاره کې اسلام د هر هغه عمل او کوشش تعظیم کوي چې له امله یې د ټولنې د افرادو او د ټولنې د غړو ترمنځ اړیکې پیاوړې کیږي. که داسې نه وی بیا نو لمونځ په جماعت ولې څو چنده زیات اجر لري؟ آیا دا یې علت نه دی چې په جماعت سره لمونځ یو تکراري عمل دی چې وحدت رامنځته کوي او د افرادو اړیکې ډیرې پیاوړې کوي، یو له بل سره کومک او ملاتړ د عقیدې او ژوند په لاره کې محکموي. د بخاري او د مسلم حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة
د جماعت لمونځ له انفرادي او د یوازې له لمانځه څخه 27 درجې فضیلت لري. د جماعت لمونځ غوره وسیله ده چې ټولنه د یو روح نه برخمنه کوي او هیڅ ډول ګډوډي او اختلاف نه پرېږدي. د مسلمانانو له منځ نه دښمني داسې له بیخ نه وباسي چې هیڅ نښی نه پرېږدي. لنډه دا چې د جاه، مقام او نورو ټولو امتیازاتو مادي تفاوتونه له منځه وړي او ټول مسلمانان سره ورونه جوړوي او د ورورولي حق د ټولو لپاره یو ډول او برابر ثابتوي. نو ځکه محمد رسول الله فرمایي د جماعت لمونځ له انفرادي لمانځه څخه 27 درجې فضیلت لري. نو اسلام د هر هغه عمل او کوشش تعظیم کوي چې له امله یې د ټولنې د افرادو ترمنځ اړیکې پیاوړې کیږي. اسلام د ګاونډیتوب حق ته احترام لري او د ټولنیز تکافل په رامنځته کولو کې ډیر مهم ګڼي څنګه چې دا تړاو په ټوله جامعه کې موجود وي او هر کس حتما ګاونډیان لري. له همدې کبله دې ته پاملرنه کول د دې عامل جوړیږي چې د افرادو ترمنځ اړیکې ډیرې پیاوړې شي او د ځانځاني او ځان غوښتنې احساسات له منځه ولاړ شي. الله رب العزت په سورة نساء کې 36 آیت کې فرمایي وبالوالدین احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. لمور او پلار سره نیکي وکړئ او هم له خپلوانو، یتیمانو، مساکینو، خپلوانو، ګاونډیانو، پردیو ګاونډیانو د څنګ له ملګري سره. الله رب العزت خپلو بندگانو ته ټولو ته دا حکم کوي چې تاسې د مور و پلار سره نیکي وکړئ، له خپلوانو سره نیکي وکړئ، له یتیمانو سره نیکي وکړئ، له مساکینو سره نیکي وکړئ، هغو ګاونډیانو سره نیکي وکړئ چې ستاسو خپلوان دي او د هغو ګاونډیانو سره یې وکړئ چې ستاسو خپلوان نه دي او د څنګ له ملګري سره هم. د بخاري او د مسلم حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. جبرائیل ماته د ګاونډي د حق په اړه دومره زیات حکم وکړ چې ما فکر وکړ چې ګواکې ما سره په میراث کې شریک کوي. همدارنګه امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بل حدیث را نقل کړی. رسول الله فرمایي والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل ومن يا رسول الله قال من لا يأمن جاره بوائقه. قسم په الله چې ایمان یې نه دی راوړی، قسم په الله چې ایمان یې نه دی راوړی، قسم په الله چې ایمان یې نه دی راوړی، یعنی مؤمن نه دی. صحابه وفرمایل کوم کس ای د الله رسوله؟ محمد رسول الله وفرمایل هغه کس چې ګاونډی د شر او ضرر نه خوندي وي. نو راشئ ګرانو اوریدونکو، مسلمانانو ورونو او خویندو، چې موږ او تاسې خپله ټولنه کې او خپله کورنۍ کې نظر واچوو چې په څومره اندازه زموږ خیر زموږ ګاونډي ته رسیږي او په څومره اندازه زموږ د شر او د تکلیف او د ضرر نه زموږ مسلمان ګاونډی په تکلیف دی. د دې نه اساسي هدف دا دی چې اسلام د ټولنې د معنوي تضامن او تکافل په هڅه کې دی. د کورنۍ ارزښت او له دې نه راپیدا کیدونکې خپلولي اړیکې هم نه دي هیرې کړي. الله رب العزت په صورت انفال کې 85 آیت کې فرمایي واولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله. د الله پاک د کتاب له مخې خپلوان یو پر بل زیات حقوق لري. همدارنګه الله په صورت روم کې 38 آیت کې فرمایي فآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل ذلك خير للذين يريدون وجه الله واولئك هم المفلحون. نو خپلوانو، مسکینانو
او مسافرو ته خپل حق ورکړه. دا کړنلاره د هغو خلکو لپاره ډیره غوره ده چې د الله رب العزت خوښي غواړي او همدوی خلاصیدونکي او همدوی کامیاب دي. نو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې خپلوانو سره، والدینو سره، مساکینو سره، یتیمانو سره او ګاونډیانو سره همدردي، ایثار او شفقت ولرو. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به مو واورو، خو د یوې دمې نه درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د معنوي تکافل نه وروسته مادي تکافل دی. مادي تکافل په اسلام کې یوه فریضه ده چې لرې او نږدې پراخ حدود لري او په ټولنه کې له ټولو اړخونو نه احاطه کوي. یو اړخ یې هم نه پرېږدي چې په بدبختي کې راښکېل شي او یا یو فرد ضایع شي خو څوک یې غم ونه خوري. په اسلامي نظام کې یوه عامه وسیله ده چې مادي تکافل د ټولو لپاره برابر تضمینوي او هغه د زکات فریضه ده. اگر که د زکات انواع او مصادر مختلف دي خو ولې په پای کې ټول یو ځای کیږي، د نیستي او اړتیا دردونه جوړوي او ټولنه د خپل رحمت او مهرباني له سوري لاندې ګرځوي. اسلام د زکات فریضه د ټولنیز تکافل لپاره ګرځولې او د ټولو مادي ستونزو او کمزورتیاوو د حل وسیله یې ګرځولې. اگرچه زکات یوه مادي فریضه ده خو ولې اسلام د ایمان د اصل سره تړلی، د عبادت سپیڅلتیا او دینی نښه پرې اچوي او د هغې عقیدې انعکاس یې ګڼي چې د انسان په زړه کې ځای لري. قرآن کریم په لومړنیو نازل شوو آیتونو کې زکات د اسلامي اصولو یوه برخه ګڼلې او په دې اړه د جنجال او تښتېدو دروازه تړلې. الله په سورة بینه کې فرمایي وما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمه. او هغوی ته پرته له دې بل هیڅ امر نه و شوی چې د الله رب العزت بندگی په داسې ډول وکړئ چې دین د هغه د لارښوونو په رڼا کې سمبال کړئ، د حق پالنې په لور مایل او لمنځونه وکړئ، زکاتونه ورکړئ او همدا غوره او روغ دین دی. اسلامي ټولنه په مخکې زمانه کې د زکات او د غنیمتونو د عادلانه تقسیمولو له اړخه له هر ډول نیستي او بېوزلي نه په امن وه. د هر کس ژوند به پکې ابرومند و. دا بدبختیانې چې نن په ټولنه کې موجودې دي او خلک د ذلت لور ته راکاږي، په هغې ټولنه کې دا ذلت او دا بدبختیانې نه وي. ځکه نه وي چې هلته خلکو زکات ورکوه، خو نن خلکو د الله حق نه ورکوي. د خپل جیب نه به څنګه یو فقیر او مسکین ته څه ورکړي. په تیرو زمانو کې زکات د ستونزو د حل کامیابه او غوره وسیله وه چې کینه او دښمني د افرادو له منځ نه لرې کوله او سختي یې په آساني بدلول. د شتمنو او نیستمنو ترمنځ یو بل سره کومک رامنځته کو. تاریخ شاهد دی چې اسلامي ټولنه د سولې په راوستلو، د ټولنې د طبقو ترمنځ د مینې راوستلو او د ټولنیز تکافل په رامنځته کولو کې او د بېوزلي په منځه وړلو کې په بشپړه توګه بریالی وه. د امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه د خلافت په دوره کې زکات یو کال راټول شو، خو د افریقا په ځمکه کې نیستمن او اړ خلک نه و چې هغو ته زکات ورکړی شي. نن وګورئ په افریقا کې خلک د ولږې نه مري. دا یوه د حیرانتیا او یا نااشنا خبره نه ده، ځکه زکات سره د دې نه چې دا کمه اندازه ده چې اسلام د ټولنیز تکافل لپاره ایښې، خو په اصل کې د فقر او نیستي، د بخل او د مال دوستي د لمنځه وړلو حقیقي درملنه ده او د مصرفولو عملی تجربه ده چې له امله د تکافل او تضامن نور ډولونه رامنځته کیږي. په اسلامي ټولنه کې د تکافل په لاره کې یو ګام وړاندې ځو. وینو چې د اسلام فقهاو پریکړه کړې
که چیرې د زکات نه لاسته راغلی مال د مسکینانو د ستونزو د حل کولو لپاره بسنه ونه کړي، د مسلمانانو امام حق لري چې د شتمنو له مالونو نه د حاجت په اندازه نور مال واخلي. یوه د هغو قواعدو نه چې فقهاو ایښې دا ده چې په مال کې پرته له زکات نه نور حقوق هم شته. دا قاعده په دې ټینګار کوي چې هدف تکافل رامنځته کول دي په هر صورت چې وي، او که زکات دا هدف رامنځته نه کړي د شتمنو خلکو په مال کې به نور حقوق هم وي. په اسلامي ټولنه کې به همدې اسلوب باندې عمل کېده، لکه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اشعرینو د قبیلې ستاینه وکړه او د هغوی عمل د تکافل او همبستګي یوه نمونه وګڼله. محمد رسول الله وفرمایل، د مسلم حدیث دی، ان الاشعارین اذا ارملوا في الغزو او قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم. رسول الله فرمایي د اشعریانو د قوم توښه به چې کله په جنګ کې خلاصېده یا به د عیال خوراک په مدینه کې کم شو، ټول خواړه به یې په یو غټ څادر کې راټول کړل، بیا به یې هغه په خپل منځ کې په برابر توګه وویشل، نو دوی له مانه او زه له دوی څخه یم، فهم مني و انا منهم. او د محمد رسول الله د آواز د مسلمانانو په غوږونو کې ناست ول چې فرمایلي چا سره چې اضافي سورلي وي باید هغه کس ته یې ورکړي چې نه لري، او څوک چې اضافي توښه لري باید هغه کس ته یې ورکړي چې توښه نه لري. راوي فرمایي ان تر دې چې موږ ګمان وکړه چې ګواکې موږ په اضافي شیانو کې په زیاده شیانو کې هیڅ حق نه لرو. هغه مهال اسلامي ټولنه له دې لارښوونو نه تر ډیره حده اغیزمنه شوې وه. نو له همدې کبله یې د بدبختي او ضیاع او حالاتو نه لرې یو د بل سره په کمک او تعاون کې ژوند وکړو. نن راشه وګوره، ته به په هر وخت کې 4-5 قسمه خواړه خورې، ستا په دسترخوان به پراته وي، خو ستا په چم او ګاونډ کې به داسې یو مسکین او فقیر وي چې هغه او د هغه اولاد لپاره به د خوراک څه نه وي، خو تا سره به دا درد او احساس نه وي چې زه 2 قسمه خواړه وخورم او دا یو قسم او یو ډول هغه مسکین فقیر او د هغه بچیانو ته ورکړم. نو ځکه ورځ تر بلې موږ ذلت سره مخ کیږو، ځکه د یهودو او نصاراو د ظالمانو لاسونه زموږ په وینو سره دي چې همدردي نشته، ایثار نشته، اتفاق نشته. نو مسلمانه دعوتګره وروره، نن ورځ چې مسلمانان د یو داسې اسلامي دولت له سوري نه بې برخې دي چې د دوی کومک او مرسته وکړي او پالنه یې په غاړه ولري، نو لږ نه لږ خو باید مسلمانان دعوتګران د خپلو هغو ورونو سره چې دوی سره په عقیده کې یو دي او په خپل منځ کې معرفت، الفت او مفاهمت لري، د ټولنې معنوي او مادي تکافل په غاړه واخلي، تر څو د هغې ټولنې لپاره صالحه تخم شي چې د هغې د جوړولو لور ته بلنه ورکوي او د اعادې او بیا راګرځولو لپاره یې مټې راونغاړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.